د اسلام شپږ کلمې. اوله کلمه طیبه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. له الله جل جلاله نه پرته بل د عبادت وړ معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله رسول دی. دویمه د شهادت کلمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زه شاهدی ورکوم چې د الله تعالی نه پرته بل خدای د عبادت وړ نشته. هغه یو دی، سیال نه لري، او دا شاهدی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم یې بنده او رسول دی. دریمه د تمجید کلمه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدای پاک دی، ستاینې هغه لره دي، له خدایه پرته د عبادت وړ بل ذات نشته. خدای لوی دی، له ګناهو د ساتنې او د نیکو کارونو د کولو توفیق یوازې هغه ورکوي. هغه د لویي او شوکت څښتن دی. څلورمه د توحید کلمه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. له خدایه پرته د عبادت وړ بل ذات نشته، سیال نه لري، پاچاهي او ستاینې هغه لره دي. ژوندي کول او مړه کول یې په واک کې دي. تل تر تله به ژوندی وي، د عزت او شوکت څښتن دی او ښېګڼه یې په واک کې ده او په هر څه قادر دی. پنځمه د استغفار کلمه. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. زه له هغه ذاته بخښنه غواړم چې زما خدای دی، له هر هغې ګناه څخه چې په قصد او یا مې په هیره سره کړي وي. د هغه په دربار کې له هرې ګناه څخه چې ماته معلومه وي او یا نه وي توبه باسم. په تحقیق سره خدایه په پټو رازونو خبر یې، د عیبونو پټونکی، د ګناهونو بخښونکی یې. له ګناه څخه د ساتنې او د ښو کارونو د کولو توفیق یوازې ته ورکوي. په تحقیق سره د لویي او شوکت څښتن یې.
شپږمه له کفره د بیزارۍ کلمه. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. خدایه زه پر تا پناه غواړم له دې څخه چې له تا سره بل څه سیال وګڼم، له هغه شرک څخه چې پرې پوهیږم او له هغه شرک څخه چې پرې نه پوهیږم. خدایه تا ته توبه باسم له هر کفر، شرک، درواغو، غیبت، بدعت، چغلخوري، سپکو سپورو، تور لګولو او ټولو ګناهو څخه، او ما ایمان راوړی او وایم چې له خدای تعالی پرته بل د عبادت وړ معبود نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله رسول دی.